او پنام د هغه خدای می دا تقریر دی یا چې یو نوم یې په نومونو کې قدیر دی او جملګي ثنا صفت د لرا خای یا هم لد سره خایږي کبریای یا شرک نه لري غیور دی هم صمد دی پر اختیار چې قل هو الله احد دی بیا درود په محمد عربي وایما په درود په تحیا سلام استایما په عدد د خدای د علم د درود وی هر دم په محمد احمد محمود او وسیله د نصیب شاه په جنت کې یا خدای مونږ ته جدا مکړې په قیامت کې را شوور مسلمان غوږ پرې کېږدا د دنیا خبر خوشي واړه پرېږدا معجزه د محمد عربي وایما والله چې رښتیا د درګدایما ګدای خوې بشان لوی منصب دی زین یم ملائک فضل درب دی گردنه کوي د سپو شیرا په غاړه پر ورن بکړم والله جهان دواړه زس سپې یم چې سپې د سپو شما خدای زدی پیمال د سپو د خپو شما معجزه بدر ته اوس کلم بیان مدد را سره وکړي پاک سبحان یو ورځ پاک نبی خیر البشر د لولاک مبارک تاج و پسر صحابه تر نه چاپیرا لکستوري خدای زړه زما دلی ورپسې خوري ناګهان راخکار شول یو ځوان د عربو خایست یو پهلوان د نیولې په یو لاس ترابدارا پګس لاس کی تیلی و زما یارا د سرمنی پتیلی کی یو سیزا چې پټکړې لدوی و پاتمیزا چې ټولی ترا نږدې د مصطفی ش پدا شان دی اصحابو ته گویا ش محمد نبی پتا سو کې کوم کس دے چلی دلو تی زما خډیر هوس دے د حضرت د صحابونه یو ځوان شورا پورتا چې د دنو مسلمان د غزوان ته شو ګویا نه پداشان چلاند را معلومیږي ستا چشمان چې پستور کې سپوږمۍ دا سور لسمې لیدې نشي تراغلې لکمې پاک حضرت چې په نظر د غزوان شو همتن له بتا پلړزان شو بیا یې اوې چې ته د خدای رسول پیغمبر او د مولا پدر قبول نو پاک حضرت ویل بندهم پیغمبر یما راستول پر اختیار غنی اکبر یما یا بیا ویل ځوان چې کوما درته سوال معجزه رات سرګندا کړه فی الحال ابراهیم او موسی او عیسی هر نبی د زمانه معجز نما او ته هم ماته معجزه کړه را سرګندا چې زخلا شم د کفر لا گزندا او کنه شو معجزه سرګندا ماتا پدی تور به جواب در کوم تا د دې توري به پتا کوم گزارا زلتا
سره کوم دا اقرار پاک حضرت ویل چې سوال کوي ځوانا زب غواړم مدد لپاک سبحانا یا ځوان ویل اول اوایا پاتمیز زما پدې تیلې کې دې سیز کدی ذکرم لدی حال خبردار پر اختیار سره رسولی دا غفار او دوباره رات زما او خاینوم زمانم کلپ داسی رات معلوم پاک حضرت مراقب شو یو ساعت خدای جبریل راولے گلو پا سرعت پاک حضرت کلو لها لخبردارا خدای مائی قربانی کلی لپیزارا چی دا دی سڑی نم سر دا پلار قیش ستا پا مخ کی چی حاضر دا غبت کیش پتی لے کی خامار آوری تکڑی امتحان دا پارستائی دا راوڑی یہودی چی پا دا حال حضرت خبر کلا د تیلې یو د نامې خبرې ورکړه او يهودي ظالم ویل چې جادوګري پټولي د جادوګرو کې افسري او پاک حضرت ورته ویل يهودي وورا زړه نه لري کړه د کبر کینی خورا جادوګر نه يم رسول د پاک اکبر یما لجانبا د مولا پدې خبر یما اینا پوه دا قدرت د پاک سبحان دے چې په ما باندې کړه دا احسان دے یحیا وکړه چې په حق پیغمبر یما جادوګر نه یم استاد دا اکبر یما مسلمان شه يهودي چې خلاص لور شي حسینه چې پاتې د غس مختور شي او يهودي چې پاک حضرت تا ملامت شه یا بیا گویا نه دوباره هغه ساعت شه ویل چې تک پر اختیار سره رسول او په حق د مولا په در قبول داوري تخمار واسترا ژوندې شي هم پتلو کی دی چالا کگڑندے شی گیر چاپیر دل تازی نگرزیگی گرزی دن کی دلتان قربانیگی او بیا گویا دیسی خامارا پدیشان چی پا کئی نبی آخر زمان که خاماری اوویل چیت رسولی نو زما پسر اوسترگو تا قبولی او زما لویا قبیل دا ہما والا ستا سلام تبا پا حقا کی دو غالا یہودی چکلو تر سر دا کلام خدای راواستو جبریل علیہ السلام خدای ویلی چی رختیا زما حبیبی لہر چا زینی پدر زما قریبی پا خاطر ستا میں پیدا کلو کل جہانا کتے نوین بوز مکاسمانا یزا زما لوی غنی او بے پروا دے یزما در الریشی خطا دے وستا چی سوی مدعاو آیا ماتا پا قدرت خپل باکو ما اینک ذاتا چی سردار دا مدینی وورید پیغام لطرف دخپل مولا شو پا قیام یا لڈیر عجز سر پا سجود شو پثنا باندی گویا در معبود شو بیای اکل پا دربار درب کی سوال چه خدای خبر زما پا حال یهودی وائی خامار دی جوندے شی هم پتلو کی دی چالا کا گڑندے شی او بیا دی اکلی دا سڑو پشان خبری چه صفاوی لکسپینے ملغلری هم دا اوائی چه دا نبی رسول دے
پر اختیار سره په درد رب مقبول دی چې حضرت لاسونه پورته په دعا کړه ملائکو پری امین او مرحبا کړه پتیلې کې شو ژوند اوري تخامارا لتیلې نشورا پورته پتلوارا لحضرت بچا پیرا ګرځي دلا یا هر قدم نه د حضرت قربانې دلا او په حضرت باندې اولستو سلام لسلام سره یو کړو دا کلام چې سرور پر اختیار د رب رسول یې پر اختیار باندې په درد رب قبول یې پر اختیار باندې نبی خیر البشر راستولې پر اختیار غنی اکبر دغه ستا دین د اسلام دی د خدای دین ستال دین چې خلاف کړي دی لعینا د لولاک مبارک تاج دی په سر خوان کا خپل غدا ته خو یو ځلې مخسر ګل کا کله خسته د مزمل قبا په غاړه قربانی دی ویلتا جهان دواړه یو جلوه د ودحا مخراخ کارا کړه د هجران غمونه ټول می اوار کړه د واللیل زلفی وګدی پوغو پریګدا فرش دسترګو غړوم قدم پکېږدا گردنې دې د سپو غواړم په خویلو یا هر یو سپیل نشان د خاون بویا خپل بیان بس کړه اے محمد امینا مهربان مولا دکړه وطن مدینہ يهودي ته بیا گویا نشو خمارا اے يهود به یقینا بیکارا او چې لدا سه پیغمبر معجزه غواړي او څنګه ډېر په بے حیا مقام ولاړي دا یو داسې پیغمبر د خدای محبوب دی چې منشا دې د جهان د خدای مطلوب دی په خاطر د پیدا دواړه جهانا په خداوند کړه په خشان او رمانا يهودي چې د خمارې دا خبرې وورېدلې لکه سپینې ملغلرې زر پخپو کې را گزار شو دا حضرت دا افسوس نری اکړه سو کرت ویلتانه می قربان شپلار او مور هم قربان می شلتا دستر گتور ما تا اکړه معافی مسلمانی گما چې ژوندې ملتا با قربانی گما کړه تیر کلمه د شهادت مسلمان شلو په دین د پاک حضرت دای او لا اله الا الله دې په حق محمد رسول الله ورته خود الحضرت احکام د دین د حضرت په برکت شافرین پشمار 200 شپې ته کسان د هغه قبیله شو مسلمانان او هم واړه د حضرت کلمه خوان شو د حضرت د دین پلار باندې روان شو الہی د خپل حبیب لبرکتا مسلمان سړی خو مکړې بے غیرتا چې په شرم اسلام نشي بدنام غیرت کړې د حضرت امت تمام یو بل عجیب معجزه وورا د کفارو په سر پریوزه د غم خورا او په خاطر د محمد آخر زمانہ په خور نه خدای ورکړې ظالمانا ای قلم بس کا ختم دا دعا کړه معجزه بیان د سرور اعلی کړه بیا خمار جړې دلا پزار زار لجړا زینین کې د قرار ورته ویل حضرت رسول الله ولی جړې خمار کوي یس سبب د دې جړا دی وایم تا تا د جړا سبب د زر او خایماتا د خمار وی سردار زما حال
عجیب دے سراسر ڈکلا ملال یا خدای دن کاندی بدبخ زما پشان سوک او زما حال غند دن شی سرگردان سوک امتی زد موسیٰ علیہ السلام وما د یونان پټول وطن کې زنیک نام وما او د تورات په علم حسی می کمالو چې په درس یونان کې ورک زما مثالو د تورات علم هم ما ترا حاصلو عالمونو کی زما علم کاملو او ما بختم د تورات کللو مدام دا مکارو د سبانا تر ما خام یو ورځ چې ما نظر کړ په تورات ستا صفت می پکی اولیدلو زیات یا زی پزی پکی لکلے محمدو یا بیا حضرت ستا صفت پکی بے حدو چی بکم پانا مارا وڑولا یا حضرت ما بستا ناما لیدلا مال راغل لکن پہا غدم چی موسیٰ محمد نن دے کاما ولی خدای دا محمد کوي صفت پا تورات کی زی پزی پڑیر کثرت ما چاڑ را واخست پہا غدم چی صفت دا محمد با نپریک دم چی نام دا محمد بوران وما حق زیب دا موسیٰ ناما لکما او چی می اکڑلو دا کار ڈکلا زرر نور میں کی خود کتاب لالم بہر چی سبالمی تورات را واخستلو محمد نمی بیا حقا زیلی دلو او حقا ما چی استانم ترینا وران کڑے خودستانم پا حقا زیو عیان کڑے ما ویل چی چالی کلے دے دانم دا سڑے بکڑ ممڑک شو معلوم حقا زیمی موسیٰ بیرتاو لکلو پچاڑ متر نستانم بیرتکڑلو سبا بیا راغلم چی بیا میں وکتل محمد نمو پا غا مقام خکل دا غسین شمتو لکا دا مار پا وجود کی میں غسیو نکڑو قرار چی بیادانو پا دیزے کی چالک لے دا سڑے خمی اوزلی او قتلے او دا غسین بزراغ لما پا زور کی ماوے واچو مدا پانی پاور کی ما چی پانو تا سوزولو اکڑو نیتا ناگہان شو سورے دا پاس چت او یو سڑے شلو را کزلا ہاغ چت زی اونیوم فی الحال لڈیر حیبت دیر پا قہر باندی اونیوم للاسا ویچ دا سکوی بد خناسا دا مولا دا دوست نامی ورانوی ولی چی مولا دی پا قدرت خپل لکالی محمد خدا خدای دوست و هم محبوب دے دے منشا دا کل عالم دا خدای مطلوب دے ہمگی جہان دا دا پا مخ پیدا دے ہر باچا دا دا پا در باندی گدا دے بیل چتا پا غسکلم گزارا یا حضرت غدم شو مخامارا او لها غیزای زنگل تا اوتما پا زنگل کی سرگردانا گرزیدما زرو دری پنزوس کلونا والزما شو دا حضرت اصحاب طول حیران پدا شو او دا حضرت پا دین قوی شلو یقینا خدایا او بخی عاصی محمد امینا دا صاحب دا کربو غید در فقیر دے زکا خوگی لشکرون تقریر دے او شریعت و طریقت دیکڑی نصیبا پا خاطر دا مدینه دا پاک حبیبا بیا خاماری ویل سوال کوم حضرتا سراسر ڈکلنی کئی او برکتا او چی ماستا پا خاطر خدای بنی آدم کری خدای لمانا گنا عفوا پا کرم کری چی بیا شم بنی آدم ستا پا خاطر
په خدمت د تل ولاړ یم حاضر ز او پاک حضرت لاسونه پورته کړه دعا ته عاجزي وکړه ډېره خپل مولا ته وی چې خدای په کرم او په احسان د خامارې ځینې جوړ کړې بیا انسان ورله ورکړې هغه خپل صورت کریمه اے رحمانا اے رحیمه اے قدیمه لدعانا چې فارغ شلو حضرت بیا خاماری لخدای ورکړه خپل صورت یله خاماری نه پیدا بنی آدم کړه د نبی په خاطر خدای څومره کرم کړه د نبی په خاطر غواړم کرم زه که هر څومره ملامت یم او ګرم زه یا مخ مې خدای د کرم په صابون سپین کړې په امان مونږ د مکرونو دا لعین کړې هی افسوس چې څوک له داسې پاک حضرته نه شرمېږي وي به څومره بې غیرته چې په غټو سترګو کړي مخالفت له احکامونه د دغې پاک حضرت فیصلې کړي د رواج قانون منظوري خدای دې کړي په بې غیرتو میندې بوري یا ګنده خولې په تمباکو او په نسوارو لکه خولې د چا ګنده وي په مردارو بدبویه یې ځي له خولې بدرنګې داړې خدای دې هیڅ چرې ونه ښایي درته لاړې یا په ګنده خوله څنګ د پا خدای ثنا وایي یا سرنګ نوم د محمد مصطفی ستایي یا سرنګ خوري دا پاک طعام په دغه خوله کیږي ډېره مې له دوی ځینې ګیله او جواری دومره ګناه لري بې باکه که خبر شي ترې هر څوک ورته په شاکه لکه څوک چې شرمګاه ته د مور ګوري د کتو شرم دا چې څو به نوري او له زنانه به بل نوي خراب کاره خدای دې هیڅ مسلمان نه کړي زناکاره امین له بې نمازه نه خنزیر غوښتی امان دی په کتاب کې مې لیدلی دا بیان دی و چې په لور خور دنیا اخلي نه شرمېږي و دغه کسبه په دوزخ کې وغورځېږي یا خدایه ټول مسلمانان له بده کاره په امان کړې د حضرت نبی دپاره یا له ګناه نه توبهګار هر مسلمان کړې و ټول په لار د شریعت باندې روان کړې و کل پیران د طریقتو بخیربان مکړې ما په طریقت کې بې ادبه د صاحب مبارک زیات کړې درجات کربوغه کړې په امان له کل آفات د صاحب اولاد خاوند به مراد کړې هم په دین او په دنیا باندې خات کړې